نږدې خواته شي. زه خو ستا دغه امتحانونو په سلسله څه پوه نه شوم. یا زیارت پر ورځ به کراچۍ ته ځم. ښه بیا خو به ستا لږې پیسې هم پکار وي. نه جي ما سره شته. د کوم ځای نه بچې؟ راځي زه هلته کې سبق سره سره زه پارټ ټایم جاب کوم. ها بچې چې هر څه کوئ خو هسې نه چې ستا په تعلیم خراب اثرونه غورځوي. نه بابا زه زویره چې ډېره ښه ده بچې خو کتاب ډېر ضروري دی. کتاب کتل ډېر زیات ضروري دی. کتاب لولئ هر وخت کتاب لولئ. تا ته څه تکلیف دی چې هر وخت په سوچونو کې لکه د فلاسفرانو ډوب ناست دی؟ ولې سوچ ښه شی نه دی. خو سوچ ته څه خبرې اخر داسې څه خبره چې ته په سوچ مجبوره کړې؟ وایي ګوره څه خبره به وي که نه چې زه مجبوره کړم په سوچ باندې. شکیل بچې ته تر اوسه دلته ناست دی ولې څه مسله څه؟ نه نه بابا هېڅ مسله نشته. هسې ما نن د خپل وړوکوالي یو ملګری ولیدلو ډېر په تکلیف کې و بابا. خو څه تکلیف بچې؟ بابا څه مالي کمزوري وه. ما ورته د خپل مدد پیشکش وکړو خو هغه ټینګار وکړو. راشه که نه رفت د زوی دا خبره مې ووره. څه وایي؟ څه دی شکیله بچې؟ دوست مې په تکلیف کې هم دی او د امداد نه انکار هم وکړو. نو نه به یې پکار که نه؟ لکه شو مله چې جدار خو راوځي ګرې کړي ته خو داسې بلکل شا کړې ده اورې معلومه دغه شر کله ناکله خو راځه که نه کښېنه کو یار کښېنه فرصت نشته دی یار شمشاده. توریا او توریا چېرې وړه یاله کاکا کی هله ورشه کور کې چې ووایله زه ښایي چې د جیداد نه خبر شوې چې اوس خو کله ناکله وینو که نه یار شمشاده زه تاله جایداد نه یو خبر له راغلی یم. کمې خبرې له یار وایه که نه خدمت وایه. ګوره شمشاده ته زما دوست یې زما رور یې. زه تا سره مدد کول غواړم ما سره ډېرې دي. آخر ته زما د مدد نه انکار ولې کوې؟ ولې ما نه دا پیسې نه اخلې؟ ولې؟ شکیله خبره دا ده چې خفه کېږم مه. زمونږ بابا چې موږ له کوم تعلیم را کړی دی په هغې کې په خپلو موټو تکیه او په خپلو خپو درېدل دي. دا خبره لږه ګرانه غوندې ده خو شکیله دا چې خپل اصول وي. زمونږ پلار ټول عمر د حرامو لارو ډېر خیال ساتلی دی او بیا زه ستا امداد ته بلکل لاس نشم نیوی چې تر څو پورې ورسره دا یقین نه وي چې دا د حلالو دي. ستا په ما دا شک راغی؟ زما د خلوص داسې له هغه حساب په کوم چې زه قسم خوړی شم چې دا د حلالو دي